الرحمن الرحیم. زه دا خبرې زر ختموم، خو خبره داسې ده چې ستاسو دا کوم ډسپلین چې کوم دی نو دا زبردست. نو دې دپاره داسې وکړئ که نه چې د خپل ځان دپاره کلیرینګ وکړئ، د خپل ځان دپاره. خو زه وایم چې داسې خبره که درته لږې کړو، مختصر به یې کړو، د عمل دپاره به یې کړو چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ. ګوره نن د نن خبره دا ده چې یو څیز دی علامه اقبال ورته صاحب امروز وایي او خلک ورته مین اف د ډے وایي. نو هغه سړی جوړ شي. هغه سړی څه ته وایي؟ هغه سړی دې ته وایي که نه چې کم کار تا ته بل چا واله کړی دی، لکه استاد درته واله کړی دی، پلار درته واله کړی دی، صحیح شو؟ هغه خو به ته کې، هغه خو ستا مجبوري ده. دغه د مجبورۍ په کار باندې ته کامیاب سړی نشي جوړیدی. د دې حواله شوي کار په بنیاد باندې ته صاحب امروز مین اف د ډے نشي جوړیدی. ته به جوړېږې په څه باندې چې ته ځان ته په خپله کار حواله کړي. او بل دا مونږ چې دا کرټیکل تھینکینګ یادوو که نه، په دې لږ ځان پوهه کوئ بچو. دا دې ته وایي که نه چې ته بل سړی غلط کار کوي که نه، ستا په دې ذهن کې سوال راځي دا ولې کوي، او د دې نه خو دا خرابۍ راځي، دا خو به داسې چل وشي. دغه سوالونه چې ته د بل نه کوې دا د ځان نه کوه. ته دا وایه زه ولې کمزوری یم، ته دا وایه زما نوټ بکس چې کوم دی ما په وخت ولې نه دي مکمل کړي، او زه به څنګه قابل شم، او زما کومې کمزورۍ دي تا ته خو پته ده که نه، او دا به زه څنګه ځان امپروو کوم. دا تپوسونه د ځان نه کوئ. نو د نن نه پس چې کوم دی که تاسو کامیاب انسانان جوړېدل غواړئ، تاسو باوقاره او ډیګنیفاید پرسنالټي جوړېدل غواړئ، نو دا کار وکړئ که نه چې دا دغه شفت کړئ. دا سوالونه بجای د دې دا ابجکشن دا شکایت چې ته د بل چا نه کوې، دا د ځان نه کوه چې ته مین اف د ډے جوړ شي. صحیح ده؟ نو لکه دا شی شفت کړئ، ته به هله کامیاب سړی جوړېږي. بله یوه خبره دا ده، د غیر سنجیدګي نه ده. تاسو موږ داسې ښکاري بعضې کسانو ته، بعضې ماشومانو ته، بعضې چېرې دا موږ څه وایو داسې غیر ضروري دي. یوه خبره هم غیر ضروري نه ده. دا خبره ستاسو د پرسنالټي ډیولپمنټ دپاره ضروري ده. صحیح ده؟ ګوره بل ته تاسو دا کومه دا دویم ترانه چې تاسو ووایئ، ګوره په دې کې د الله تعالی دا کوم تخلیق چې دی د دې سره مینه پیدا کړئ. ګوره چې د کوم انسان مینه نشته که نه، هغه دنیا ته هېڅ نشي کولی. چې د انسانیت سره او د الله تعالی د تخلیق سره مینه نه وي، نو دا سټوډنټ نه دی، او دا انسان بني آدم دی، خو انسان ورته موږ نشو ویلی. نو ګوره تاسو د الله تعالی د دې تخلیق نه سبق زده کوئ. پرون ما تاسو ته ویلو چې په دې ونه کې زموږ دپاره سبق موجود دی، په دې انسان په دې ذات کې پخپله زموږ دپاره سبق موجود دی. د کائنات په هر یو شي کې الله تعالی تعالی اشاره درکړې ده چې د دې نه سبق دا زموږ چې د اډمنسټریشن دا ویل سټرکچر او ویل ډسپلین اسمبلي او دا انسټیټیوشنز چې چلېږي، نو دا موږ د الله تعالی دا خلکو سبق زده کړی دی د الله تعالی د دې کائنات. او الله تعالی په خپله څه ویلي دي؟ وایي ولکم ما فی الارض جمیعا. دا دنیا مې ستا دپاره پیدا کړې ده، دا دنیا الله تعالی د دې انسان دپاره پیدا کړې ده. نو ته په دې باندې غور او فکر کوه. اقبال وایي نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. صاحب امروز خبره مې درته وکړه، دا د هر چا دپاره ده چې هر سړی د صاحب امروز جوړ شي. صحیح ده؟ لکه مین اف د ډے دې جوړ شي چې د ځان ګوره کرټیکل تھینکینګ ته ډیولپ کړي، د ځان نه دې کوېسچنې کوي، سیلف ریفلیکشن دې کوي، خپله کمزوري معلوموي، د خپل ځان د امپروو کولو کوشش دې کوي. صحیح ده؟ نو اقبال وایي زه دا خبرې ختموم، ستاسو دغه لږ اوږد شو، او خبره داسې ده چې دا خبره په ذهن کې کېږدئ، په دې باندې عمل کوئ چې د کوېسچن شفټ کوئ د بل نه ځان طرف ته. لکه دا سوچ تاسو شروع کوئ، د دې په ضمن کې دا حدیث هم راځي، حاسبو قبل ان تحاسبو. د ځان سره حساب وکړئ د دې نه مخکې چې بل څوک در سره حساب وکړي. نو خبره داسې ده چې اقبال وایي په دې باندې دا خبرې ختمومه. مطلب یې دا دی چې هغه سړی صاحب امروز دی چې چا په خپل همت د زمانې د دې سمندر نه لالونو ملغلرې راوویستې. वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से
वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गौहर फरदा।